بیا پیر سے وای چې یو یې پیدایشي او یو یې چې ځان په زور داسې کې ډانګې په ځان زور مور والا پرېږده یار زه پیدایشي خبر کوم زور والا ته کوم یو یې لکه ته پیدایشي که ډانګي والا ته پیر سے اول دا ووایا دا قصه مخې ته بوځي پیر صاحب ته ډانګي والی که پیدایشي پیر صاحب چې کوم هغه ډانګي والی هغې پورې میمې نه وي پوه شوې هغې ویښته میخته غټ نه وي هغې سم دم سړي ما نه دی کتلی خو موږ د خود اورېدلي که نه ګوره په علم کې دې خپل باب دی ته واره باب مخنث که نه دې مسله څنګه ده دا چې مړ شي جنازه به د ښځې کې که د جینۍ به کې دوا ده آیا دو میراث شي که نشتي میراث کې څه شي که نشي ټول مسایل پرې کې دوا ده بعضې کسان وایي چې بعضې پکې کوم جینۍ طرف ته نږدې جینۍ طرف ته که نه هغه لکه هغه چلونه جینکو که نه د هغې جنازه به جینۍ کې او که هلک طرف ته نږدې د هغې جنازه به د هلک کې میراث کې څومره حساب رسېده لکه زه ټوله جینۍ یم زما شنې مې کار نه کوي زه هلک سره واده کولی شم دا ووایم دا خو اوس ټرانسجنډر دی که نه دا چینج کېږي جینۍ ته هم اوړي او کېدی هم شي خپل اپریشن وکړي او دا خو دې اپریشن کړی دی ځان نه یې ناټ کړی دی او که نه زه خو بیا بله سیکه ده پیر صاحب بیا چې څوک دا ادامت واده وکړه داسې دغه دی مجرد دی مړه هغه سره ډېر راځي که نه زه نشم زما واده وکړه